د سپین غر تلویزیون ګرانو قدرمنو مینوالو یو ځل بیا په خیر راغلی. زه یو بل ځوان سره خبرې کوو نو موږ سره مل اوسئ. سلام علیکم ګرانو. السلام علیکم ټولو ګرانو لیدونکو ته د زړه له کومې سلامونه او له ټولو له مخکې د سپین غر تلویزیون خپرولو ته مبارکي وایم. ټولو افغانانو پښتنو ته د مبارکي او زما په اند دا یو داسې تلویزیون دی چې پښتو ته به په خاصه توګه خدمت کیږي. ټولو د نړۍ پښتنو ته به دا خدمت دي. د ټولو د زړه د احوالو د خبرولو څخه به دې کې خپرونې خپرېږي او ډېر ډېر مبارکي. او خصوصا دا تلویزیون په هغه په دې یعنې مبارکي ورته په دې وایم چې زموږ د مسافرو د زړه نه ځان خبرول کوي. بس ګرانه زموږ همدغه کوشش دی چې موږ د پښتنو نه ځان خبر کړو، د پښتنو په خدمت کې اوسو، د پښتو ژبې په خدمت کې اوسو. ګرانه د کوم ځای؟ زه د پکتیا ولایت د اریوب ځاځی یم. نوم مې ګلرحیم ځاځی دی چې فعلا په ناروې کې زندګي کوم، مسافري مخکې وړو. څونه وخت د ناروې کې کیږي؟ تقریبا 2.5 کاله کېږي دلته چې موږ شپې ورځې سبا کوو دلته. ښه ده، ژوند ښه دی، خو بس مسافري نو. اسناد لرې، څه مصروفیت لرې، مکتب ته ځې، کار کوې؟ او اسناد هم لکه نیمایي میلاو شوي، نیمایي نه او کار هم کوم. لکه په ناروې کې خو په لومړي ځل ټول دوستان چې دي څه شاوخوا چې تاسو ولیدل ټول کارونه کوي او د ژوند شپې ورځې سبا کوي. او بیا لږ مشکلات زیات دي اوس مخکې، انشاءالله موږ امید لرو چې میلاو به شي ټولو دوستانو ته، ټولو افغانانو ته زړه دې نه خفه کوي. هر څه به ورته میلاو شي، کوم شی چې دوی ورته ارزو لري. او بس خدای دې وکړي چې په هر ځای کې پښتانه وي، خوشحاله اوسي او آباد اوسي. ګرانه د ناروې څخه خوشحاله یو که خفه یې؟ ناروې خلک څنګه دي؟ ناروې خلک ښه خل دي. او په لومړی ضروري خبره دا ده چې باید مسافر دلته ښه روی وکړي، هغه قانون مراعات کړي کوم چې دوی ټاکلی دی. نو انشاءالله بیا به دوی هم ښه اخلاقي، لکه په خصوصا توګه د دې ځای دولت که چېرته موږ مراعات ونه کړو، موږ د دوی هغه قانون هغه کوم شی چې ټاکلی دی هغه ونه کړو، نو خامخا به دوی خلک موږ سره بده رویه کوي. نو کوشش به کوو چې هغه څه دوی ټاکلي دي او هغه څه چې موږ نور هم کولی شو په خپل افغانستان کې هم اجرا کړو، نه خاص په ناروې کې. نو زه افغانانو نه د هیله کوم چې افغانستان ته هم دومره خدمت وکړي لکه څنګه چې په اروپا کې اروپایانو ته دا خدمت کوي. ډېره به ښه او همدغه رنګ لکه تاسو چې سپین غر تلویزیون خپور کړلو نوی په ټول جهان کې، داسې د خدای نور افغانانو ته قدرت ورکړي چې هغوی په افغانستان کې داسې نوي نوي شیان خپاره کړي، را جوړ کړي. موږ پښتو ته او افغانستان ته به ډېر غټ خدمتي او ارزو لرو. ښه، ډېر ښه ګرانه. څرنګه چې ګورم مسافر یې، ځوان یې، که کوم یو شعر یا کومه ټافه درځي نو مهرباني وکړه. خاص شاعر هم نه یم او لکه خوښومه ټپي ووایم. او د ملي سرود په اواز کې دی یو سندره دی د شفیق مرید دی، وایي ستا مېړانې ته سلام دی، په هر زړه کې دې مقام دی، ته ساتونکی د دې خاورې، ته ګټونکی د دې خاورې. ډېر ښه ګرانه، ډېر ښه نه، ډېر ښه وګرانه، ډېر خوند یې وکړو. ښه، د سپین غر تلویزیون لخوا که خپلو ځوانانو، ستا په عمر ځوانانو ته او زموږ په وطن کې افغانانو ته، په اروپا کې افغانانو ته کوم پیغام لرئ؟ د سپین غر تلویزیون شیشه ستاسو په خدمت کې ده. ډېره مننه کوم ګرانو دوستانو، ګرانو افغانانو، تاسو چې ما ګورئ، تاسو مخکې ما سلامونه بیا سلامونه وایم او د تلویزیون مبارکي درته وایم. او کوشش وکړئ چې په هر ځای کې ډېر ډېر کوشش وکړئ چې حتی ځان وباسئ، زده کړې وکړئ، پوهې وکړئ، ځکه چې زموږ تېرو ځوانانو لکه خاص زده کړې نه وي کړې، موږ ځکه شاته پاتې یو. موږ به هڅې کوو، کوشش به کوو چې یو نوی شی زده کړو. او ټولو دوستانو ته مې سلامونه ورسېږي. هندوستان کې مې ډېر ځوانان دي، ورونه دي او خپل خپلوان دي او ملګري دي، هغوی ته ډېر ډېر سلامونه او سپیشل مبارکۍ د تلویزیون ورته وایم. خدای دې وکړي چې ښه خوند ترې واخلي. او په نړۍ کې، امریکا کې، لندن کې دي ټولو ته، فهیم زادي ته ټولو ته دې مبارکي. او ډېره مننه کوم له تاسو څخه چې تاسو موږ سره مرکه وکړه او خپل وخت هم را سره ضایع کړو.